نڅرګنده وسلوالو له بلوچستان نه پنجاب ته پر لاره د یو بس 9 سپرلی په ډزو وژلي دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پاکستان جیو نیوز د خبره له مخې یو مسافر وړونکی بس چې له کوټې څخه فیصل آباد ته پر لاره و د بلوچستان د برکهان ولسوالۍ په رخنۍ سیمه کې وسلوالو درولی او د پیژندپاڼو له کتلو وروسته یې 9 سپرلی ځای پر ځای په ډزو وژلي دي. د برکهان ولسوالۍ د پولیسو مرستیال خادم حسین رسنیو ته ویلي چې په یاده پیښه کې 9 مسافر وژل شوي چې ټول یې د پنجاب د بېلابېلو ښارونو سره تړاو لري. خادم حسین زیاتوي چې دغه پیښې مړي یې روغتون ته لیږدولې او د پیښې سیمه کلابنده ده او د دوی پلټنې روانې دي. د دغه بس د سپرلیو له ډلې د زیشان په نوم یو کس وایي چې په یاده پیښه کې د ده ورور وژل شوی. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې له 10 تر 12 وسلوالو بس ودراوه. د ټولو مسافرو پیژندپاڼې یې وکتلې. زما د ورور عدنان پیژندپاڼه یې هم ولیدله او له بس څخه یې ښکته کړ. وسلوالو زما د ورور په ګډون ټول 9 کسان په ډزو ووژل. د یادې پیښې یوې بلې ښځې چې وسلوالو یې ورور وژلی و جیو نیوز ته ویلې، موږ له کوټې څخه فیصل آباد ته روان وو. په ټومخو وسلوالو زموږ د سپرلیو بس ودراوه. زما د ورور پیژندپاڼه یې وکتله او له بس څخه یې ښکته کړ. موږ پټ پټ ورکتل چې وروسته یې په ډزو وواژه. بلخوا د بلوچستان ایالت د سر وزیر سرفراز بګټي برکهان کې د 9 مسافرو وژنه غندلې او زیاته کړې ده چې ترهګر بې ګناه خلک وژني د امن او اصولو د دښمنانو دا بزدلانه بریدونه د زغم وړ نه دي او موږ به یې کلک ځواب ورکړو. دا په روان میلادي کال کې د پنجاب او بلوچستان ترمنځ پر لاره دا د ډول لومړنۍ پیښه ده. تر دې وړاندې د 2024 کال په اګست میاشت کې پر همدې لاره پر موټرو برید کې 22 تنه وژل شوي و چې له ډلې 10 تنه د پنجاب د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي وو.